ژوند نه به د سکون ختمیږي چې د شپې د مزدوري کول او د ورځې د آرام. د ژوند نه به د سکون ختمیږي نو کوشش کوه چې د ورځې مزدوري دې لګی ګټه دې لګی خو د شپې په نوکرۍ ورته ترجیح ورکوه. الله قرآن کې ویلي چې ورځ د مزدورۍ دپاره لتبتغوا فضلا من ربکم دپاره د دې چې تالاش کوئ تاسو فضل د خپل رب د طرف نه. د فضل نه مراد چې دی هغه رزق حلال چې تاسو ځان له رزق حلال تالاش کوئ. ولتعلموا عدد السنین او چې معلوم کوئ تاسو شمیر د کلونو حساب. په دې سره شمیر د کلونو د حساب هم معلومیږي چې ورځ او شپه ځي راځي نو خلق وایي یوه ورځ تېره شوه، دوه ورځې تېرې شوې، درې ورځې تېرې شوې، وایي روغه میاشت تېره شوله، وایي د ذیالقعدې لکه اوس د ذیالقعدې میاشت په ختمېدو ده، خلق وایي د ذیالحجې میاشت شروع شوله. نو په دې سره تاسو د سپوږمۍ انور چې په ټیم پرېوځي او راخیږي دې نه تاسو ځان له کلونم شمارئ میاشتم شمارئ. پخوا به خلقو ټول حساب د دې نه کو. ولتعلموا عدد السنین والحساب او چې معلوم کئ شمیر د کلونو حساب. وکل شیء فصلناه تفصیلا او هر شیز چې دې مونږ بیان کړی دی په تفصیل سره، یعنی په لوح محفوظ کې د هر شیز تفصیل پروت دی. هر شیز تفصیل چې دی هغه په لوح محفوظ کې پروت دی، هغه لیکلی شوی دی. ټول تفصیلات په لوح محفوظ کې الله ایښي دي. ټیم په ټیم هغه فیصلې دنیا ته راځي. نور ټوټلی تفصیل چې دی هغه په لوح محفوظ کې لیکلی شوی. ستا عمر لیکلی شوی دی ښه چې دومره عمر دی بس دا تفصیل لیکلی شوی دی ښه. نو دې کې ډیر زیات ځان ته نسبتونه مه کوئ. دا کار به زه داسې کومه، دا به زه داسې کومه. علما وایي کار کوه ته او نتیجه یې په الله پرېږده. تا ته د نتیجې علم نشته. زه به علم کوم نتیجه به یې څه یاره نتیجه به یې په الله پرېږدم او زه به کار کوم. زه به مزدوري کوم او نتیجه یې په الله ده. زه به خپل اسباب استعمالوم او نتیجه یې په الله ځکه پرېږده چې ټول تفصیل الله په لوح محفوظ کې لیکلی دی. نو داسې مه وایه چې دا کار به زه کومه او په ګرنټۍ به یې کوم او ګرنټي در کوم او لیکل در کوم. نه، دا تفصیل صرف د الله سره دی. فرمایي وجعلنا اللیل مونږ جوړه کړې د شپه والنهار ورځ آیتین دوه نښې فمحونا آیت اللیل بیا ورانکو مونږه آیت اللیل هغه نښه د شپې وجعلنا آیت النهار جوړ کو مونږه نخ دورزی مبصرتا لیدن کی لتبتغوا فضلا من ربکم د پاره د دې چې تالاش کې تاسو فضل د خپل رب د طرف نه. ولتعلموا عدد السنین او چې معلوم کئ شمیر د کلونو والحساب او حساب لرا